په قبایلی ضلع مومند کې د اف سی نارت ضلعي انتظامیې او ضلعي سپورټس ډپارټمنټس له سوري لاندې د فروری په 10 د پاکستان سپورټس فیسټیول په نامه د لوبو یو میله را جوړه کړې شوې وه چې پکې د کرکټ، فوټبال، باسکټبال، والیبال، جمناسټیک، سایکل ریس او نور یو شمیر لوبو کې په سونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دغه لوبو اختتامي دستوره نن د هډ کوارټر غلنۍ په کیپټن روح الله شهید سټیډیم کې ترسره شوه چې پکې کمانډنټ مومند رایفل سره د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند مشر میلمانه و. دې نه علاوه په دې دستوره کې اسسټنټ کمشنر اپر مومند، ډسټرکټ سپورټس افیسر سید اختر ترڅنګ مشرانو، لوبغاړو او عام ولس په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دستوري تر خبرو اترو په موقع د مشر میلمه ام پی نثار مومند وینا وه چې دا ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې نن دلته د لوبو میدانونه آباد دي. هغه وویل چې په سیمه کې د قیام امن دپاره قرباني ورکوونکو شهیدانو ته سلام پیش کوم چې د هغوی د قربانو په وجه نن موږ پر امن او سوکاله ژوند تیروو. هغه په ځوانانو غږ وکړو چې د تعلیم سره د خپل صحت دپاره په لوبو کې برخه اخلي چې دا رنګ هغوی د بدو کارونو او نشو طرف ته لاړ نشي. په فیسټیول کې د بهترینو انتظاماتو دپاره هغوی د سپورټس افیسر سید اختر ستاینه وکړه. په دې موقع د ضلعي د بیلابیلو محکمو لخوا مختلف قسمه سټالونه هم لګولې شوي وو چې د میلمنو سره عام ولس هم ننداره وکړه. د دستوري په پایه کې مشر میلمه په فیسټیول کې بریالي لوبغاړو ته انعامونه او ټرافیانې ورکړې. د قبایلي ضلع مومند نه د وحدت نیوز دپاره سمیع الله مومند.